خبر کوله اصل کې ډېر د دې کمانډز خبرم کړې اوس راځو اصل کې ډېر د بولټس تا نمبر تا ان ملټي لیول لیست تا شاباس وګوره مطلب دا د اوس راځو اصل کې بولټس ته وګوره موږ دې څنګه سب بولټس اغستې شو بولټس او نمبرینګ دا دوه د ترتیبولو د لپاره استعماليږي خو دا بولټس زیات کر موږ د افیس افیشل یوز د لپاره یعنی رسمي توګه باندې نشو استعمالولې او دا بولټس او دا نمبرینګ دی نو دا نمبرینګ موږ زیات کر افیس لپاره استعمالولی شو دا بولټس خپل معنی دا اصل کې مارمۍ څنګه تاسو مارمۍ ته وایي مارمۍ اوکې نو دا وته وي اصل کې ډېر نو دلته کې موږ سره بولټس چې کوم یا دا په چپټرز کې استعماليږي چپټرو د لپاره یا کتابو د لپاره استعماليږي چلته موږ راولو یا د یو لیست چې کوم دی لیست داغه د ترتیبولو د لپاره استعمالو ځکه data munga bullets होते हैं जो any bullets था जो किरावस्ते शे अगर और कम जैसे Excel class दा से Word class etc दा से PowerPoint class etc वगैरह दा one by one मुसर दा है method और तरीके दे सकते हैं मुझे कलम दे से नसे दा bullets अखलमा मुझे पराशम दे से कि डेर दे वगैरह दे bullets था any bullets लग दा bullets शो any bullets दे से कि चिकम दे one by one दा जागा स्टेशन दिलता نو دې ځکه چې تاسو هر یو بولټس اخلي 1 by 1 وګوره دا بولټس دي 1 by 1 دلته تاسو واسطه شي دلته دی وی چې ما سره ریسنټلی یوز بولټس دادي چې اوس تاسو په دې ډاکومېنټ کې استعمال کړی دی نو هغه دادي په لایبرری کې مطلب د سره مایکروسافټ ورډ کې چې کوم بولټس پراته دي نو هغه دادي او په دې ډاکومېنټ کې چې کوم استعمال دي نو هغه موږ سره اصل کې اوس دا پروت دی ډیر بیا راشي دې څنګه وګوره تاسو چینج لیست لیول دی اصل کې ډیر د چینج لیست لیول اصل کې کار څه دی ګوره لکه څه there is one say for example Microsoft Office specialist de matlab show او بیا چې کوم دی پای کې ما سره Word class دی پای کې ما سره Excel class دی پای کې ما سره PowerPoint class دی وغیرہ وغیرہ نو ګوره که چرته څه وګورم نو Microsoft Office specialist کې دا کلاسز راځي نو دله بزدل ته کې وګوره change list level تبراشمه او دله ورکم list level 2 بو تا ورکم باس اوس په دې مایکروسافټ ورډ کلاس کې سه فار ایگزامپل یو هوم ریبن راځي نو دی هوم ریبن دا بایټ چې د چینج لیست لیول تراشمه او د لیست تھرد وته ورکم اصل کې لیداس مطلب تاسو با عنوان ته ګورئ چې په دې عنوان کې سیدی او په دې بیا په دې عنوان کې دنه نوم سړي اصل کې ډېر لکه یو مثال تاسو له سمپل درکمه لکه څه ته چې افغانستان سه فار ایگزامپل دیس از او بیا زه کوم چې پای کې ننګرهار او په ننګرهار کې جلال آباد زدا سے ورکوما نو د ټول له خصوص بولټس ورکوما خود ته بزراشم دې سره بولټس ته اني بولټس وته ورکړی دا څنګه دا ټول زمونږ بولټس دي اوس افغانستان د دې ټول یو عنوان نه دی بلکې دا په افغانستان کې دن راځي نو زه په دې لورکم اصل کې څه د ل چینج لیست لیول تراشم او د ل بولټ نمبر 2 بوتلا سے ورکوما اوس ننګرهار جلال آباد په ننګرهار کې راځي نو زه بدل تراشم او دله وسو کما چینج لیست لیول کې تھرد بوته ورکم داس لکه جلال آباد ذات سے بیسود ایٹسٹرا داس سے چپرهار وګوره دا ټول نو 1 by 1 ماته یو په یو دا سره کې راته نو دا یو ایزی میتھډ دی چې خامخازه دا لیست لیول په دې طریقې سره والم اوس کو سه فار ایگزامپل زری کوم پاکستان نو ګور دا یو ځان له هډینګ دی بیا زر کوم چې سه خیبر پختونخوا ایٹسٹرا کے پی کے ٹھیک ہے نا اور یا پکے پی کے سے فار ایگزامپل پشاور نو ګوره یو په یو موږ دا 1 by 1 دې نه اپلای کولی شو داسې دا باجې بند کې ښه زه بیا ونرم بیا راشي دې څنګه ګوره دلته واپس ډیفاین نیو بولټ تراشي او په ډیفاین نیو بولټ کې any symbol تاسو راوستي شي لکه ګوره دا مختلف قسمه سیمبلز دي کوم یو سیمبل اصل کې تاسو راولي نو د لارې تاسو راوستي شي and then click on okay button بیا ګوره دې سره واپس راشي دلته define new bullet تا یو سیمبل واپس کلیک کدا سي نو ګوره you can apply this اگر any تاسو کې کدلتا اتوماتیکلی دا مو سرچ کم دی او ما بولټس را تراکې بیا ګوره تاسو د define new bullet کې سیمبلز کې نورم تاسو راوستي شي لکه say for example زدا type bullet راولما دلا سایز زیات نو فونټ تراشا او ګره دلا تاسو سایز هم زیاتول شي لکه 72 سونه تاسو ور ډیر اوکې کدي سي نه دا بستا د بولټ سایز زیات دي ستا دا ټیکس سایز نشي زیاتول ډیر بیا راشي دي چې وګوره کچره تاسو
د پښتو لیکل وي نو بیا خو تاسو رائټ نه والے که د انګلیش لیکلي تاسو لیفټ نه والے او که سنټر نه دی نشي اخیستی خو لږ سپیس صرف ورکړي نورې خبره نشته هغې کې ډېر که تا د یو کس وي چې نه ما سره یو خپل عکس دی هغه راوله نو یا به زه چېرته کې راځم اصل کې ډېر پکچر ته به راځم وګورئ د سره ډېر زیات فوټوز دي چې کوم فوټوز تاسو راولئ نو فوټوز د سره شامل دي نو ګورئ زه غواړم چې دا یو فوټو راولم دا اوکې که دا همدې ځای نه اوکې که داسې نو ګورئ دا ما سره هغه فوټو دی چې 1 by 1 یې راته راکړي داسې او کله زه یو خپل فوټو دې ځای راولم ډیفاین نیو بلټ ته راشه او دې ځای نه یو عکس راوله خو خپل فوټو به څنګه راولئ تاسو به راشئ امپورټ باندې به کلیک کړئ چې کله امپورټ باندې کلیک کړئ نو ګورئ سیمپل پکچر ته راشئ او په سیمپل فوټو کې ګورئ اینی فوټو یا دې ځای نه دا جیلی فش اینڈ دین اینڈ and then دغه فوټو واخله اوکې کا او دا هم دې ځای نه اوکې کا اصل کې دی نو ګورئ ستاسو هغه مین هیډینګ دی چې کوم دی مقه فوټو اټومیټیکلی ما ته راوسته او کله تاسو بلټ نه غواړئ دې ځای نه نو بس ګورئ ننې کې دلته کې نو ګوره هغه ټیکس یې تاسو عادي حالت کې درته درکړو که دې له تاسو نمبر غواړئ نو ګورئ نمبر دې ځای نه راشئ نمبر والے 1 2 3 4 وګورئ څومره زبردست طریقې سره صرف ماوس کرسر پې تاسو اون کې بس وګورئ که چېرې زه عادي حالت ته دام راوستل غواړم وګورئ په دې کې ما سره چینج لیست هماغه چینج لیست لیول دی هماغه ډیفاین نیو نمبر فارمیټ دی که زه وایم چې بھائی ما ته وګورئ دا فارمیټ راکا فونټ باندې کلیک کړه داسې بولډ کا اینڈ دین کلیک آن اوکې بټن اینڈ دین کلیک آن اوکې نو ګورئ ما ته داسې راته راکړه اوس دې کې هم تاسو چینج لیست لیول وکړه وګورئ دلته به زه راشم دې له به زه ورکړم چې سی فار ایگزامپل چینج لیست لیول هماغه خبره دې ځای کې هم ده ما ته ای راته راکړه یا زه دلته کې وګوره دا دواړه په دې کې دننه راځي نو دې له به زه 3rd نمبر لیست ورکړم نو چینج لیست لیول او دې له به زه 3rd داسې ورکړم ډېر نو ګوره دا د هغې یو ایزي میتھډ دی چې بھائی څنګه افغانستان کې ننګرهار کې دننه جلال آباد ان بې سود موسر راځي دا ګوره دا دې له به زه ورکړم سی فار ایگزامپل چینج لیست لیول نو ګوره دې له 2 مې داسې ورکړی بیا وغیرہ سوري غلط کنټریز دی دا هم په دې کې دننه راځي په ننګرهار کې ډیفاین نیو بلټس دله به 3rd داسې ورکړم وګورئ دا په دې کې راشمارېږي او کله زه دلته راشم نو ګوره چینج لیست لیول ته راشه دې له 2 ورته ورکړه او بیا پېښور په 3rd نمبر لیست باندې راځي ځکه دا کې پي کې دننه راځي داسې نو مطلب مې دا دی چې دا د هغې یو ایزي میتھډ دی چې په کومه طریقې سره موږ دلته کې دا چینج لیست لیول اخیستی شو بیا راشئ دې ځای کې وګورئ ډیفاین نیو نمبر فارمیټ ته راشه اینی نمبر فارمیټ تاسو ما خبره دې ځای کې کم چې تاسو 1 1st 2nd 3rd غواړئ که نه نو ګورئ 1st 2nd 3rd تاسو دې ځای 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th وغیره تاسو ورکولی شئ او که نه تاسو دا بلټس نه غواړئ ننۍ که دې ځای نه نو ګورئ هغه بلټس یې تاسو اټومیټیکلي سمپل جسټ وایډ اپ بیا راشئ دې ځای کې زه واپس دلته کې یو دې له 1 2 3 ورته ورکوم او دې ځای کې ما الریډي ویلیو خو ورته ورکړې ده say for example دلته کې ورته ورکوم چې say for example country زه کوم say for example China زه کوم رشیا زه کوم say ایران داسې انډیا مختلف ټایپ کنټریز مې ورته ورکړي اوس زه ورته کوم چې say for example دا واپس ما د 1 نه شروع شي نو زه به راشم دې ځای کې وګورئ زه به راشم set numbering value ته به راشم او په set numbering value کې دا 6 دی نو دا به زه واپس 1 کوم او دا به زه اوکې کوم بس وګورئ زه غواړم چې دا ما سره say for example بیا داسې 1 نه بیا شروع شي یا وټ ایور نو ګوره دا بیا د 1 نه شروع که سیټ نمبرینګ ویلیو ته راشه او دې له سی فار ایگزامپل 1 ورته ورکړه او دا اوکې که دې ځای کې نو ګوره 1 2 3 4 5 بیا 1 2 3 4 3 and 1 2 3 4 دغسې نو موږ یو لیست دې د لارې نه هم چې کوم دی سکولی شو بیا د 1 نه سټارټ کولی شو اصل کې ډېر که بیا تاسو راشئ دې ځای کې سیټ نمبرینګ ویلیو ته نو ګوره کنټینیو فرام پریویس لیست دی اصل کې ډېر ایډوانس ویلیو سکپ نمبرز زه ورته ورکوم چې ما ته یې چرته راکړه ما ته یې د 100 نه شروع کړه اصل کې اوکې که دې ځای نه نو ګورئ نمبر یې سکپ کړل که نه اصل کې ډېر یا زه ته چې say for example ما ته د کوم ځای پورې راته راکړه نو set numbering value ته راشه کنټینیو سو کماله ما له say for example د 8 نو 8 دی وګورئ ما ته څه 8 9 10 نو ګوره د خپل چوایس مطابق نه نه خپل عادي حالت کې راته راکړه نو set numbering value ته راشه او چې دا کله ختم کړي نو چې کم مخکې ویلیو وکړه نو هغې ځان سره سټور کړی دی چې مخکې دې ځای کې دا نمبر و او دې له تا اته ورکړی اوکې کا نو واپس تا سره د 1 نه شروع کړي ته ډېر بالکل چې کوم ځای کې کرسر دې درولي بس set numbering value ته راځه هغه به تا سره اټومیټیکلي د 1 نه 2 نه شروع کړي او نو دا د set numbering value کار واپس یې خپل عادي حالت ته راولی سو یس
go back بیا واپس یې وګوره دې ځای نه عادي حالت ته راولې ننۍ که دې ځای نه نو ګوره هغه سیټ نمبرنګ ویلیو ماته اټومیټیکلي راته راکړه بله پسې اصل کې دې موږ سره ملټي نو ګوره دا بالکل سیم یې سیم دی ډیفاین او نیو لیسټ ما خبره ده خو دې لپاره تاسو لږ طریقه وګورئ یاد ساتئ د ملټي لیبل لیسټ لپاره به هیډنګس تاسو خامخا اخلئ کو تاسو هیډنګ د ملټي لیبل لیسټ لپاره وانغسته ډېر ملټي لیبل لیسټ بیا تاسو نشئ جوړولی د ملټي لیبل لیسټ کار څه دی لکه زه ورته ورکوم چې say فار ایگزامپل مایکروسافټ ورډ نوټس او بیا پای کې ما سره دی say فار ایگزامپل ہوم ریبن بیا پکې دی ما سره say فار ایگزامپل انسرټ ریبن this is بیا ما سره دی پدې کې پیج لے آؤٹ ریبن ایٹسیټرا او زه ورته ورکوم چې پدې ہوم ریبن کې ما سره فونٹ کمانډ دی کلپ بورډ کمانډ دی پیراګراف کمانډ دی ایٹسیټرا پیراګراف دا کمانډ دی او بس سټایلز کمانډ اوس پر دې لمه ورک دلته به هیډینګ دی لسنګ ورکوما دلته ورکم هیډینګ نمبر 1 بیا براشم دی له د ټول له ورکم سه هیډینګ نمبر 2 دا به ورکم هیډینګ نمبر 2 به دې سره کما او بیا دا نه پس کوم دی دا سټایل پر کما خو دې کې دنه راځي دلته ورکم هیډینګ نمبر 3 بس دا به صرف ورک باس اوس به دا ټول ځین انتخاب کما یا ماوس سره یا کنټرول ا سره او دلته براشم اني ملټي لیول لیسټ کوم چې تاسو چایسي کلیک کړه سي سونه زبردست طریقې سره my article 1 Microsoft Word notes تاسو په دې فهرست کې کتلی کنه د کتاب نو پای کې لیکلي چې article 1 Microsoft Word notes پای کې section 1.01 home ribbon and blah blah things we have نو ګوره دا سونه ایزی میتھډ دی پای کې دا سیکشنز دی کمانډز دی پکې دا section 1.02 کې insert ribbon دی section 1.03 کې page layout ribbon دی اصل کې نو دا دا یو ایزی کمانډ میتھډ دی نه واپس ما خپل عادي حالت تراولا نه کدی زینا نو تاسو له خپل عادي حالت کې درکې که زه وایم چې دا ټیکس خپل عادي حالت کې راولا ما نو بس جست نارمل باندې کلیک کې نو ګوره دا به تاسو له عادي حالت کې درکې ډیر نو دا موږ سره ډیر د چا کار شو دا موږ سره اصل کې ډیر د bullets numbering او دا multi level list کار شو ګوره ما کومه کمانډ change this level define new multi level list وغیرہ وغیرہ نو څنګه چې دې کې دا کمانډز خو صرف دومره یاد ساتئ چې ملټي لیول لیست لپاره به تاسو هیډینګز خامخا اخلئ او دا هیډینګز به تاسو ځان نه اخلئ دا څه به تاسو عنوان ته ګورئ چې وایي زما مین ټاپک کوم دی پای کې لکه یو سه یو عنوان دی پای کې بخش دی بیا پای کې د نه بل بخش دی اصل کې ډېر نو تاسو په دغه سي هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 دا 1 by 1 برازه او یو لوي اپلای کوي او تاسو په خپل ډاکومنټ کې دا کارول شي عنوان بدري بخش او بالکل نو دا د پرموږ زیات کړه د ملټي لیول لیست استعمالو بیا راځو ډیر اصل کې پیراګراف کمانډ ترازو پیراګراف کې موږ سره دی انډنټس اینڈ سپیسینګ ان لاین اینڈ پیج بریکس انډنټس اینڈ سپیسینګ تو ګورئ the indent and spacing کار څه دی what do you mean by indents and spacing ګورئ لکه څنګه ته ورکم چې انګلیش ګرامر نوټس ایټسټرا دا د موږ سره اصل کې ډیر او پای کې ما سره ډیر دا ټیکس دی نو دې له زور کولی شم چې say فار ایگزامپل دلته بدله ورکم say left سنټر تراولا رائټ تراولا کم ځای تراول ټول به انتخابه او کې کدي زنه ګره ما سنټر تر لکه څنګه چې تاسو دې زنه کول لیفت رائټ سنټر جسټیفای وغیرہ نو پیراګراف تراشه دې زنه اپلای کول شي لکه رائټ ترا کا لیفت ترا کا وغیرہ وغیرہ نه دا کار کوم چې دې لزی یو نوم ورکوم نو پیراګراف تراشه او دلته کې باډي ټیکس باندې دې لیول 1 نوم وته ورکا او چې کلم تاسو لیول 1 نوم ورکو دا مو کې کو اوس کو تاسو هر دا غیر انتخابولو ضرورت نشته دی او چې هر ځای کې تاسو کرزر درولې وي پیراګراف تراشه دي نه زه لیفت تا سنټر ته هر ځای تراولم ما سٹارټ ټول ټیکس اتوماتیکلی سنټر ته ځکه دله ما یو نوم ورکړ دی لیول 1 او تاسو په دې ټیکس باندې درېږي پیراګراف تراشه نو دله سنوم ورکړ دی اصل کې دی باډي ټیکسټ بیا ګوره انډنټیشن دی لیفت او رائټ انډنټ ته نو ګوره تاسو کم سایډ تراول لکه دا ټیکسټ ما سره نو پیراګراف تراشه او دا انډنټ کده لیفت نه لګوره خوا کده سدا کې کدي سن ډیر بیا پیراګراف تراشه د لیفت نه بیا لګرا دی خوا کول ګوره زیرو وکن واپس مخبل دی حالت تراوست لکه څنګه چې تاسو دا انډنټ دا کو کنه ډیر سیم دلته کې مغه طریقې د مسره د رائټ سایډ نه یعنی د خي طرف نه دا ټیکس لګرا دی خوا ګوره د تاسو لا اگزامپل خې د تاسو کې ډیر نو چې کله تاسو اوکې کې دلته نو د رائټ یعنی د خي طرف نه ما دا ټیکس لګ د خپل پوزیشن نه را دی خوا کړ
او کنه بیا پیراګراف تراشه او دې کې ډایرکټ 0 پټ کا اوکې کدي سي نه چې د خپل عادي حالت ته واپس لاړ شي بیا پیراګراف ته واپس راشي دي سي نه او بس یې موږ سره دي اصل کې سپیشل ګوره په مایکروسافټ ورډ کې امریکن لیټر سټایلز دادي چې ګوره دا دې ځکه ودري کې یو ټیپ تاسو وخه بیا دې ځکه ودري کې یو ټیپ وخه بیا دې ځکه ودري کې یو ټیپ تاسو وخه بس یو ټیپ دا امریکن لیټر سټایل میتھډ دی چې دا هر یو پیراګراف په سٹارټ کې بتاسو یو ټیپ خامخا وخه که تاسو یو ټیپ وخه یو پرې خو د یو یاد ساتي ډېر دا به ګورې تاسو سره صحیح طریقې سره کار مطلب دا لیټر سټایل بیا ټیک نه دی نو که داسې ما سره thousands of paragraphs شي دې دپاره به زه څه کوم اصل کې ډېر باید چې زه خامخا دا اوس ما سره thousands of paragraphs شي نو زه خو یو ټیپ نشم والی زه به دا انتخاب کوم را به شم پیراګراف ته and then go for special and then first line and then okay نو ګورې د خپلې خوښې مطابق هر یو پیراګراف سټارټ له یو ټیپ ورکوه ته ډېر او کنه بیا پیراګراف تراشه بیا دې څنګه ګوره ننه کا او اوکې کنه ګوره خپل عادي حالت کې د هر سره واست بیا راشه دې څنګه پیراګراف تا او بس یې موږ سره اصل کې د هینګینګ بالکل داغه اپوزیټ دی داغه مخالف دی د پیراګراف لمبي لاین بتاو سره انداسې پروت وي او د ستاسو پیراګراف چې سوره بول ټیکسټ نو هغه اتوماتیکلی لګ موو شي مخکې داسې So go for that and then okay, very simple. The paragraph lumbi line mas rom das day. خو the paragraph no text چې کوم دی هغه مونږه ورمخکې شارټکټ یې موږ سره کنټرول پلس ټي دی نو کنټرول پلس ټي چې کوم دی د دې لارې نه مونږ څه کولی شو مونږ دا لمبي لاین به دې ځای کې پروتي او دا نور اتوماتیکلی ټیکسټ مخکې لاړ شي دې ته مونږ اصل کې هینګینګ ورته ویلی شو خپل هم تاسو ورکولی شي لکه 0.5 ته نو 1.5 کدا سے لک ډیره ورخوا کدا پیراګراف خپل چوائس مطابق او کنه بیا پیراګراف تراشه دلته او دا سه ننم کو نو بیا تاسو لدا نه درکې ډیر بس هم خپل عادي حالت کې بدل درکې بیا پیراګراف تراشه پس یې سره د mirror indents د mirror indents کار څه دی what do you mean by mirror indents دا mirror indents همیشه د پاریات ساتي کلم چې تاسو یو ورقه والے کنټرول انټر یو پیج والے کنه داسې دا د mirror indents وته ویل شي ان دا ته د ورقې دوه طرفه ته خي ځکه دې ته مونږ mirror indents وته ویل شو ځکه دې ته مونږ څه ویل شو mirror indents وته اصل کې ډیر وایي نو د mirror indents د لارې نه through mirror indents دې طریقې سره دې میتھډ سره مونږ دا هر څه اپلای کولی شو ډیر نو مطلب دا دی چې کلم تاسو کتاب په شکل کې سپرینټ کول غواړئ کنه نو باید چې تاسو mirror indents خامخا واخلئ نو د بک دا لکه سره ما سره کتاب دی یاد ساتئ د کتاب دې طرف ته وګوره کدا ما سره بک دی د کتاب دې طرف ته اصل کې موږ انساید وته ویل سو ته ویل شي انساید وته ویل شي او د کتاب دې طرف ته اصل کې دا طرف او دا طرف دې ته موږ آوټساید وته ویل شو اصل کې او چې زه کچرته mirror indent الته ټیک مارک آف کما نو مطلب دا کچر دی د داسې کم دا ټیکس نو دا طرف خو به کم شي خو دا طرف او مغه صفات چې کله د دوه طرف سره وګڼم بایند کم نه نو دې طرف د لیکل به ما سره ښکاری او دې طرف د لیکل ما سره ګڼل شي نو بیا ما سره کتاب مشکلی نشم کته اصل کې نو باید چې تاسو کې باید چې تاسو mirror indents on کې دي زنه او بیا علی ګوره تاسو کله پیراګراف تراشه د لیفت او رائټ نو تاسو سره جوړ شو انساید او آوټساید جوړ شو اصل کې نو بیا چې کله سپیس ورکې کنه نو دوه طرفو سپیس چې کوم دی اب یو شان ساتي چې کله یو شان وساتي نو بیا دا مشکل ستانه وي اصل کې हर तरफ तो चिट्ठी निकल के अब ताला बिल्कुल सेम सिचुएशन और सेम तरीके से बदल दर गई मतलब ज्यादा किताब प्रिंटिंग की तो मुश्किलात न मिले टेयर बेगर मुसरी द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर दम द पैराग्राफ बार किया द पैराग्राफ तासो सीमियर स्पेसिंग वर्क करे no मतलब में दादी चकला से पैराग्राफ तो स्पेसिंग वर्कोमा no singa वता वर्कमा no gore already no spacing zakhlam chi ta space ma work करे न दे zada means कि दा पैराग्राफ इंतखाबों पैराग्राफ तबराशमा और दे जला बस स्पेस वता वर्कमा लगा कर जदर कम ची बिफोर या आफ्टर द देना मख के ले कम दे 30 पॉइंट स्पेस वर्का और द पैराग्राफ न लांद 30 पॉइंट स्पेस नो gore द दे termin zada स्पेस मा सर रहा है बिया पैराग्राफ तराशा द 30 स्पेस दाम 0 का और द बलम 0 का दा से और gore दा ओके कदी से ना नो gore ऑटोमेटिकली द दोने कंबाइन कर दे यो से कर लस के देर no da paragraph ki ma sara sadi da asal ke da gai spacing before and after spacing de so tem so kamata
ورپسې لاین سپیسینګ دی دې لاینز ته یو سپیس ورته ورکړه هر یو لکه څنګه چې تاسو دې سره لاین سپیسینګ وي 1.15 1.5 ایټسټرا نو تاسو راشي دلته پیراګراف ته and then space double space ورکړه دا کې کدي سه نه یو غره بیا واپس پیراګراف ته راشه او دې سه نو غره تاسو 1.5 لاین سپیس ورکړه نو غره اني سپیس تاسو ورکول شي ډیټا پیراګراف تراشي دي نه 1.5 یا at least exact یا خپل خو مطابق پوینټس کې سپیس ورکا ناقص سپیس موږ دا ایڈجسټ کول شو زه کول شو ډیر او کله تاسو خپل عادي حالت کې راولې نو ګره یاد ک سنگل یا زیات پر افیس کې چې استعماليږي نو 1.5 لاین سپیس کوم دی دا افیشل سپیس وته ویل شي ولې دا افیشل ویل شي ځکه دا زیات کر زموږ افیسز د لپاره استعماليږي نو ځکه موږ دلته کې دا 1.5 او تاسو ته ما شارټکټ هم ویلو چې دې لپاره 1.5 official space 1 control plus 2 double space control plus 1 simple space چې کوم normal text دی نو سره نو دا د اصل کې دا د text باره کې د space خبر کوم چې دا space پتا سو اخلي نو دا غي نه پس پتا سو دا هر سره سي یا do not add space between paragraphs of the same style what do you mean by this مطلب دا do not add space چې کله یو شان پیراګراف سټایل وي تاسو ورکې کنه چې د کله د یو پیراګراف سټایل د دوه یا د درو پیراګراف سټایل یو شان شي بیا وي سبکه بیا هغه سپیس مور کوه چې کله دا ټیک مارک اني الاو چې کله آپشن دی ته دی ورک هاو مطلب دا د پیراګراف لما اصل کې سپیس هډینګ ون وته ورکو what the hell is that ګوره زدي ځکه یو ټیکسټ لمه داسي او एक मिनट जरूर तक दाम मॉडिफाई कम लग साइज है डेढ़ से आते ज़बदा 16 लग ठीक एक और दी डेल ऐसे स्पेस वर्को मलासी हेडिंग मोट वर्को आये ददी और दी फॉर्मेट किसी शख्स था ना निश्चित है ना फॉर्मेट भी रंग तक ना दी स्टाइल तदी हर सिस्टम फरा पकिस्ता ना बता पोज़ बलचाना कमा निश्चित बगी सर د دې فارمیټ کې د دې په درنګ په داسې څه فرق شته دی ورته وي نشته سوچته اوس به نشته زدن چې کم پیراګراف اثر کې په سټایل او په فارمیټ کې یو شان یې سپیس مور کا इसमें कुछ भी नहीं है और जो भाई टिक मार्क ऑन का डू नॉट एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल द चार पैराग्राफ स्टाइल چې یو شان دی هغه سپیس مور کوم دین ګو نو ګره هغه دوانه یو ځای کړل سکے او کله بیا پیراګراف تراشم دا ټیک مارک ز اف کوم دا مې دي زنو کې کو نو ګره بیا ول سپیس ورک پاسره مختلف دغه سره سپیس ټول انتخاب کا اوس وګوره کم پیراګراف چې یو شان دی هغه سپیس مور کوا دیو سره یو ځنه کې ځکه د ګون مختلف دی بیا راشه پیراګراف ته په سیم سره دی ډیفالت what do you mean by default default زدم چې تداسې کار وکا چې کلم ته say for example کوشش کوم چې هر ځل لما سره شروع کیږي چې د سنټر نه زما سره لیکل شروع کیږي وګوره چې کله نه ورقه والما نو زما د لیف نه دا هر څه شروع کیږي نو زبر راشم پیراګراف ته راوښم دې ځکه دا سنټر بوالم دې ځکه او په سنټر کې بس ډیفالت باندې کلیک کوم او دا به نه یس کم باس نو ګوره چې کله زه دا ټیکسټ والما او دا زن نیو کوم دلته نو ګوره ما سره اثر کې ډیر دا ټیکسټ دی همیشه لپاره ما سره د سنټر نه زما لیکل شروع کیږي زما لیکل همیشه پر بچرته شروع کیږي د سنټر نه نو ګوره چې کلم ز سنټر لیکل دا سواله ما نو زه کولای شم چې دا لیکل ماته یو کس ماته وي چې دا ماته د سنټر نه ولې شروع کیږي باید چې ماته د لیفت نه عادي حالت کې شروع شي نو زه براشم پیراګراف ته and then پیراګراف کې بس دا همیشه لپاره لیفت والا ما ډیفالت باندې کلیک کوم and then go for that yeah and then yes so کلم چې تاسو say for example دا ټیکسټ دا کوي کنه لیکل اخلي نو اتوماتیکلی ستا لیکل به همیشه لپاره د لیفت نه شروع کیږي بیا پیراګراف تراشه په سیم سره ټیبس د ټیبس خبره تاسو کوي what do you mean by tabs د ټیبس خبره دا ده چې تاسو د کیبورډ نه دا ټیب بٹن چې وخت د دې خبره تاسو سره کوي وګوره دا ټیب دا یادې لکه دا جمپینګ کوي کنه نیم انچ جمپینګ کوي کړه ټیب وې دا وګوره نیم انچ جمپ کړی سي ده وینې تاسو کنه نیم انچ جمپ دا وخت نه تخپل خو مطابق ز جمپینګ ورکوم I want to do a jumping with my own تخپل خو مطابق ز جمپینګ ورکوم نو پیراګراف ته براشه دي چې راوشه ټیبس تا او په ټیبس کې وسو کما تو در کوم چې پتری باندې سیټ کا
وګوره ما ته say for example په 5 باندې set کا and then click on OK button. وګوره ته ما سره say for example I can say that I have a name, I have a salary and I have an address. وګوره دا سه احمد ټیب وکړه سجاد sorry salary. نو وګوره this is an address from Peshawar. Say that Sajad say salary from Kabul etc. نو وګوره دې ته اصل کې موږ ټیبز وته ویل شو. یعنی چې یو خاص ځای دې په خپل باندې جمپینګ کوي او دا ته اصل کې موږ ډېر ټیبز وته ویل. مال ټیبز مرا کوا go for that. نو وګوره ټیبز ته براشه دي چې clear all کا ټول ختم کا اوکې کدي سي نه بس دې نه پس په ټیب ما سره کار نه کوي. وګوره عام عادي حالت کې ما سره د کیبورډ نه ټیب وخما نو عادي حالت کې ما تراک بیا ځکه چې نه دا ټیبز خپل رولز دي. ټیبز تراشه تاسو کولای په دې ټیب کې وګوره ما سره دی by default tab stop. زه کوم دایمي چې کله دا ټیب کی جمپ وکړي کنه ټیب نو دا سونه دی دا نیم انچ دی اصل کې دی نیم انچ. ته غواړم چې همیشه لپاره دا سو کی دا یو نیم انچ جمپ دی وکړي دا اوکې کړي زنه نو تاسو ټیب وکړئ لکه نیم ټیب نیو نیم انچ جمپ وکړي اصل کې دی 1.5. دا کوم ایڈریس ټیب نو ګوره 3 ایټسټرا. نو ګوره هغه جمپینګ زیات شو ما سره اوس کله ټیب وخم کنه نو جمپینګ دغه ما سره زیات شو تاسو نور هم ورکول شي اصل کې نو پیراګراف تراشي دي سه نه ټیبز چې کله نو ورقواله بیا ما خپل عادي حالت تراشي او داس طریقې سره درکې لګي. اوس زه په 2 باندې سیټینګ کوم خو زم چې زما لیکل د سنټر پوزیشن نه شروع کی دا سیټ کا او دا اوکې کا پاس او چې کله ټیب زو خما او چې کله زما لیکل شروع کیږي نو زما دا لیکل نه دا سنټر نه لیکل داس خوري ګټیر ته ټیب ان سنټر وته ویل کیږي. نو نو ته چې کلم ته پیراګراف وخی دي زنه ټیبز تراشه ودخل नहीं सोना नहीं है रात भी आने वाली है ना अभी तुम मतलब आप सोओगे तो फायदा नहीं होगा खूब नहीं आता फिर नींद डल्लू हाँ अच्छा बोले डिक्शनरी वर्क के ओके अच्छा डिक्शनरी तो सोच ले अच्छा भाई डिक्शनरी में सोचा हुआ अच्छा भाई मतलब ये MS Word में कुछ भी नहीं है. ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू गाइस मतलब आमने सामने कमांड्स है उसको करते जाओ और मजे लेते रहो. बोरिंग खुदे बच्चे कम से क्लिक के बस दुनिया ऑप्शन है तेरोजी और देख डेढ़ सौ का आसमान तो जो खबर का लेटर बड़ी क्यों प्रिंट करें बस सीरियस तो है ब्रदर डेढ़ का सन्मा तो ये मुझे MS Word की एक्सपर्ट हूँ MS Word की बात सोच ठीक है ना डेटाबेस की एक्सपर्ट शा नेटवर्क साइड बांध एक्सपर्ट शा C# की एक्सपर्ट शा ASP.NET बांध एक्सपर्ट शा दैट इज एक्सपर्ट MS Word बस एक्सपर्ट नो किया 31-32 की क्या एक्सपर्ट हाँ 31-32 कौन सी सेट है 11-12 कुछ मतलब जो पेनू किया 11-12 एक्सपर्ट भाई किसी को कल तक कौन खबर खत्म अतः को तो डेयर एक्सपर्ट शो प्रिंट का लिटरली को प्रिंट का बस वर एक खबर खत्म इसमें क्या हो इसमें तो कुछ भी नहीं है सही है ना लेकिन ये कमांड्स बहुत बोरिंग है बस बहुत बोरिंग बस जो कम से क्लिक के दुनिया ऑप्शन है दिशा यार फिर भी चलो कर लेते हैं कुछ भी हो ठीक है ना हाँ अभी तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा. एक्सेल स्ट्रॉन्ग थोड़ी होनी चाहिए. एक्सेल मज़ा भी करते हैं कि ये फंक्शन डालो मज़े मज़े की स्पाइसी फंक्शंस और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. सही है ना कारी साहब? अरे सब सही है. उर्दू वर्जी उर्दू ना वर्जी को खत्म करो. ओए अल्लाह. अच्छा भाई राइट तरफ में लिखल शुरू का 3 सेट का दिसे के दाव के का तसो पूर्णास्ती न मवेचे अगर दा से उस्ताद राइट तरफ न बाली के ऑटोमेटिकली लर्श पैराग्राफ तरह शो वापस टैब्स अगर दुनिया ऑप्शन पे करोसी डेसिमल बांधे न क्लियर का 10 करो का चिपदे 4 बांधे मात्र डेसिमल पोजीशन रा तरह
ګوره دا ډیسیمل وایي اشاریه ته. ګوره که چېرته زه ټیب ووهم نه نو چې کله تاسو فګر لیکئ نو دې طرف ته وي که نه داسې، او چې کله اشاریه کوم د اشارې نه دا فګر نه دی دا بیا اټومیټیکلي رایټ سایډ ته شروع شي کوم چې تاسو ګورئ ډېره نو موږ اشاریه وایز هم دغسې شو. داسې وګوره زه ته چې کله هم ته ټیپس ته راشي دې ځای نه نو ګوره دغسې ماته یو بار راته راکړه په کوم ځای باندې په دې 3 یا 3.5 باندې نو 3.5 انچ 3.5 چې په 3.5 انچ باندې ماته یو بار راکړه یو لاین راکړه سیټ کا نو ګوره په 3.5 باندې راکړه راته کنه لکه دا 3 شو کنه دې ځای بیا پورې 3 شو نو بیا 3.5 بیا 4 نو 4.5 بیا 5 نو 5 etc. انټر وخا یو نیغ سیده لاین به تاسو له درکوي ډېر ګوره داسې go back paragraph and then go for tabs and then ماته نو نه دي پکار and then go for it no need of go enter تاسو له هغه لاین نه درکوي دلاسه بیا راشئ paragraph ته پسې اصل کې لیډر دی لیډر اوس د لیډر خبره دا ده چې آیا تاته څنګه یو لاین پکار دی نو زه به راشم دې ځای کې لیډر ته I gotta go for that. پیراګراف ته به راشم داسې او دلته به ګورئ ټیبس ته به راشم او زه ته ورکوم چې سی فار ایګزامپل تر 5 پورې ما ته یو سټریټ لاین راکړه دا سیټ کا او دا دې ځای نه کېږه بس چې کله ټیب ووښئ نو ګوره دا یو لاین او ګوره دغسې یو لاین ټیب انټر څنګه چې لایندار ورقه تاسو راولئ که نه بیا دغسې 3 لاین ٹھیک ہے نا بیا یو لایندار پیج داسې راولئ وغیره وغیره نو دا د لایندار پیج د راوستو یو ډېر ایزي میتھډ دی یو ډېر آسان میتھډ دی چې موږ یې راوستی شو. ها جناب کلاس کې کوم ځای کې ته کلاس کې کوم ځای کې راځې نو راشه کلاس کې که راځې راشه زیکس کې راشه 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 اچو 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 اوکې بیا یې زما د کورسز دی ناکامیایي بیا stupid. خو بیجه د پیراگراف کمان ما د tab click کنه میجا so go back نو کرے دا تاسو any line یا دا type line یا دا type line یا دا type اریو line کم ډول تاسو پکاري تاسو کول شي دین راولې کلیرال کدي زنه زما یو لاین نه دی پکار بسو کې کدلتا نو ګره بیا تاسو کو د دنیا ټیپس غستی هغه ټول تاسو اتوماتیکلی ختم کی او تاسو عادي حالت دا ټیپس نه راولي راځم سم کې پیراګراف کې یو بل کمانډ چاہیے ته لاین اینڈ پیج بریکس ہوتے ہوئے شي بوم 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 لاټس اف آپشنز اج خیر ما خیر وګورو لاین اینڈ پیج بریکس وګورو شوس ویډیو آرفن کنټرول کیپ وذ نیکسٹ کیپ لاینز ټوګیدر پیج وذ بیفور ګورو ویډیو وی د چا چې خاوند مړ شي ها کونډه استاد آرفن کنټرول چکر آرفن وی یتیم تا نو اوس د ویډیو آرفن کنټرول خبره کو چې دا یتیم په کلاسي نه سو لیټس کم چپ کر ویسے ګوره زه دلته کې لیکل داسې کوم یو پیراګراف لیکم داسې ډېر I'm taking a paragraph, blah, 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 things, paragraph wise. Okay. So, go to the paragraph thing. I was busy with that paragraph, likal ko shuru him, dear ziyad paragraph likal mikdi di. Aw the paragraph end ki zo daga si akhir line ke lage ma. Aw yo trick ziyatom aghund line wasar rakatish. Da to mare, da yo line da para khal de gzeshta kana tawli dara kuse. نو زه به راشم پیراګراف ته او زه به وګورئ دا ویډیو آرفن کنټرول نه به دا ټیک مارک لري کوم دا به اوکې کړم تاسو وګورئ دا بیچاره یتیم پاتې شو د پیراګراف وګوره هغه لاین نه ته ته هم دا دې پسې راکوز کا ځکه چې کله تاسو یو ورقه نیم یو طرف دی پیراګراف یو ټاپ مضمون یو طرف نو پیج اړ راړي پای باندې کنفیوز کیږي نو زه پیراګراف ته به وایم چې go keep lines together اوکې کړئ سره هغه سره کمباین کوي او ځکه اصل کې ډېر نو ګوره تاسو بیا دا ویډیو آرفن کنټرول تاسو په ډاکومنټ کې یو ځل کار کوي چې کله تاسو ډاکومنټ برابر شي او پرینټ کوي د پرینټ مخکې دا یا کیپ لاینز ټوګیدر آن کا یا ویډیو آرفن کنټرول نه ټیک مارک لري کا ستا پیراګراف په اتوماتیکلی خپل ځای کې ایڈجسټډ شي کیپ وذ نیکسټ اینڈ پیج ول بیفور دا ګوره ډېر ګوره لکه ما سره دوه ټایپ عنوان دي لکه زه در کوم چې کمپیوټر نوټس او زه دا کمپیوټر نوټس چې ما سره بیا زه ورکوم چې انګلیش لینګویج نوټس دا ولا ورکوم نو ګوره دا زما ټیکسټ شو اصل کې دی سینا
Computer notes dile mor heading number 1, English notes dile mor heading number 1. Ma de ko switch da data sara de heading bal barakate osa. Da data sara de heading bal barakata वैसा नज़र पैराग्राफ बांध क्लिक कमा और अगर दा टिक मार्क लरी का सिर्फ पेज रूप डिफॉल्ट द टिक मार्क ऑन का और दा ओके कनोवर स्टा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सोप बड़े बड़े कहते बोतो और वे पैराग्राफ बांध क्लिक का कीप विद नेक्स्ट का ना ना दा टिक मार्क ऑफ कदा वापस कीप विद नेक्स्ट दा पैराग्राफ वापस पल जाता बहुत अव्वल तक एक दा नीचे कला ओके के नो करे ऑटोमेटिकली स्टा टिक से दा खुद बहुत के खुद डालता नौकरी दा सिंग कमांड्स यो बल बांधे डिपेंड को वेडो आर्फ एंड कंट्रोल पे कीप लाइंस टुगेदर बांधे नहीं सार कई और पेज रूट बिफोर इन्हें सार बचा बांधी गई तो कीप विद नेक्स्ट बांधी गई देर सप्रेस लाइन नंबर एंड डू नॉट हाइफिनेट सप्रेस लाइन नंबर असल के साथ पर इस्तेमाल की इफ यू गो पेज लेआउट तराशे लंबे दे जन लाइन नंबर सुपर दा लाइन नंबर कमांड दे जकल लाइन नंबर कंटीन्यूस क्लिक के नो 1 2 3 दा सुर दा लाइन नंबर दे दे यो कसविधि से के निकल कोमा दा लाइन नंबर मा तमरा कवा तो बराश में जैसे होम था रावशम पैराग्राफ था और जब सप्रेस लाइन नंबर तो टिक मार्क सप्रेस हुई खत्म हो लेता था मेन जोड़ो तो भी दिशी ओके कदी से ना नोकर दागे न पस्ता सुर चिकम दिया का पैराग्राफ न दर दागे न पस लाइन नंबर न दर गई और कोना ब्याज लाइन नंबर वाला मा या बस सप्रेस लाइन नंबर तो टिक मार्क ऑफ कमा और दाबो के कम नो कोरे मा सर चिकम दे शोरो को देर ब्याज का सुमनि पकार लाइन नंबर ब्यादी जन पैराग्राफ तराशा ब्याज सप्रेस लाइन नंबर ब्यादी जनो के का क्या बता सो लाइन नंबर नदर के डियर इट विल नॉट बी लाइक दैट हियर ब्याज हमारा लाइन नंबर पकार शू सो गो फॉर दैट द बराशम सप्रेस लाइन नंबर स्टिक मार्क ऑफ को दो के कदी से ना नो 10 11 10 ब्याद नदर के डियर ब्याराशो पसीदी डू नॉट हाइफिनेट अवल बता सो हाइफिनेशन अखले गोरे हाइफिनेशन असली की दासी कना चिदे लेटर राइटिंग के इंग्लिश लेटर के चिकलता लिखल कवे कना नो दागे एंड चिकल यो गट स्पेलिंग की नो आरा कत शुरू तम गडेश वर्को एता रुस बेटा सु डिटेल से हुआ है गोरे दासे लगन से निकल कोमा और जबरदस्त कारकम चीजें के वाला अफगानिस्तान नो अफगानिस्तान अगस्तु न मक द पेज लेआउट तराश और दिस के बा द हाइफिनेशन कमांड बांधे बा क्लिक कमा और दा बस ऑटोमेटिक कम गोरे खा जिलिकम अफगानिस्तान नो गोरे अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली निमे अल्तुली को डेश एवर को निमे लांदी that the English the letter writing rules the basically come days and I say for example Australia etc Australia no gore pakpali kana der das na hyphenation maka pakpal adi halat ki mat text ra tara ka no sabo ke paragraph ta barashe or this no gore that do not hyphenate and then click on okay but where pakari gina the rules the the English the rules the चकल यो स्पेलिंग गट कनो तासर वरक आखिर के खत्म छ स्पेलिंग न राजी न टोलत के मरा वाला मंगल तक टोल नजदे दियो सरो लिखो ना डेशर को लांदी कोई खास बात नहीं हां दागा के मैक यो पेज दासी रवान लिखल में के अलता हॉट स्पेलिंग राशि मु खवाड़ो वाड़ो सब का टोल पर अगर टोल टेक्स्ट टाइप चीज मंगा सके डेरा कोड लिखी इंग्लिश द रूल्स दिच बैदा सर डेशर को लांदी लिखा Af jatulik a dash automatic in instant landing. Uda hyphenation cache. Obasira should you open command check the try drag with the video. Try drag.